سلام دوستانو، هیله ده چې تاسو به ورته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ او دا مهال به ګورئ AFG ټابز یوټیوب چینل. قدرمنو دوستانو، تاسو لپاره مې نن یوه طریقه راوړې ده چې موږ څنګه کولی شو په هغې طریقې سره ترس والېټ کې خپل اکاونټ جوړ کړو او هغه پیسې چې موږ ګټلې دي هغه له سایټونو اپلیکیشنونو څخه بیا ترس والېټ ته ولېږو. یعنې ترس والېټ څه معنا؟ تاسو چې کله پیسې وګټئ دوستانو، هغه پیسې یعنې په ویب سایټونو کې وګټئ او همداشانتې په اپلیکیشنونو کې وګټئ. هغه پیسې تاسو کولی شئ چې ترس والېټ ته یې را انتقال کړئ، را ویلېږئ او ترس والېټ څخه بیا کولی شئ چې خپل سیم کارت ته خپل موبایل شمارې ته په ډېرې اسانۍ سره را ولېږئ. نو دوستانو دغه ډېره خوندوره طریقه ده. نو دغه ترس والېټ تاسو درسره جوړ کړئ، تاسو یې درسره جوړ کړئ او دغه ترس والېټ ډېر مهم والېټ ده دوستانو. نو هغه پیسې چې وګټئ تاسو ویب سایټ اپلیکیشنونو کې، نو بیا یې کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره یې ترس والېټ ته را ولېږئ. ها دوستانو، تاسو به راشئ پلی سټور به راخلاص کړئ ترس کرپټو اینډ بیټکوین والېټ، دغه په سرچ کې ولیکئ او دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دوستانو د کوم سکرین باندې تاسو ته ښکاري همدغه بیټکوین والېټ به دوستانو تاسو را ډاونلوډ کړئ له ګوګل پلی سټور څخه. زه را ډاونلوډوم تر څو را خلاص شي، لږ انتظار به ورته وکړو تر څو دغه موږ ته را خلاص شي او دغه موږ اوپن کړو. ښه دوستانو، کله چې دغه انسټال شو نو اوس موږ موبایل کې انسټالیږي. کله چې انسټال شو په د اوپن باندې به ورته دوستانو کلیک واخلئ او دغه به تاسو را خلاص کړئ. دغه موږ سره انسټال شو. دغه را خلاص کولو سره دوستانو تاسو لاندې راشئ کریټ نیو والېټ، په دغه باندې تاسو ورته یو 4 ځلې کلیک وکړئ او بیا به راشئ لاندې کومه خانه چې درته ښکاري دوستانو، دغه لاندې کومه خانه چې دغه دا به ټیک مارک او کنټینیو باندې به کلیک ورته وکړئ او بیا په دغه خانه ټیک مارک بیا به دلته راشئ، په د لاندې اپشن باندې به کلیک ورته واخلئ تر څو موږ اکاونټ جوړولو کې مخته ولاړ شو. ښه دوستانو، دلته تاسو ته سکرین ریکارډر کې نه ښکاري، دغه ځکه چې د دې والېټ اکاونټ هیک نه کړي څوک، نو تاسو ته نه ښکاري. تاسو دلته دوستانو یو 12 لغتونه درکوي، هغه لغتونه به تاسو کپي کړئ درسره او درسره به یې وساتئ، بیا په کتابچه کې به یې ولیکئ او یا به یې درسره په بل ځای کې وساتئ. لکه ما چې دغه ځای ته راوړي دي دغه لغتونه به تاسو له درکوي او دغه سره به تاسو شمېرې هم ولیکئ چې لومړی لغت کوم دی او دوهم. او هلته چې تاسو کله لغتونه دوستانو ولیکئ نو لاندې اپشن چې کوم اپشن چې تاسو کله کلیک کړئ هلته تاسو څخه دغه لغتونه غواړي، همدغه لغتونه به دوستانو تاسو هلته ورکوئ. دغه لغتونه ګورئ، دغه لغتونه به تاسو هلته ورکوئ. له لومړي سر کې تاسو ته وایي چې اول لغت داخل کړئ، همداشانتې دوهم. هلته که تاسو کپي کړي مسلسل نمبر یې ورسره ولیکئ له 1 څخه تر 12 پورې نمبر یې ورسره ولیکئ، په کتابچه کې درسره وساتئ او نو دغه ډېر مخکې بیا ځلې چې اکاونټ خلاصوئ نو دغه تاسو بیا ځلې ترلاسه کوئ. دوستانو کله مو چې تاسو دغه مرحله د ترس والېټ کې پای ته ورسوله او زه راځم اوس خپل اکاونټ به د ترس والېټ را خلاصوم. کله مو چې دوستانو موږ خپل اکاونټ را خلاص موږ څخه لومړی کې کوډ غواړي، هغه کوډ چې تاسو ورکړی وي هغه که د ګوتې په وسیله یې پین کوډ وي یا همداشانتې د بل کوم کوډ مو چې ورکړی دغه کوډ وي دا به ورکړي. دلته به موږ دوستانو اوس راځو، دلته موږ ټوکانې ورته زیاتول، لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ ما پلیګون، بیټکوین، ایتریم، BNS همداشانتې نورې اضافه کړي دي. تاسو به راشئ لاندې برخې ته، لاندې برخه کې اډ ټوکنز، په دغه اډ ټوکنز باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. دلته موږ راځو لومړی پلیګون، تاسو په د پاس سرچ کې دوستانو پلیګون ورته ولیکئ، لکه څنګه چې تاسو ته سکرین باندې ښکاري. تاسو چې کله دوستانو پلیګون ورته ولیکو نو تاسو ته به دلته راشي، تاسو په دغه پلیګون باندې کلیک کړئ او دغه به ورته آن کړئ. دغه خو دوستانو موږ سره وشو. موږ دلته اوس راځو نورې کرنسي، یعنې هره کرنسي اوس مثلا ایتریم داسته بیا به راشئ او دلته به تاسو ورته ایتریم ولیکئ. ایتریم چې ورته ولیکئ دوستانو تاسو به ایتریم هم پکې خلاص کړئ. تاسو دوستانو کتلی شئ دغه ایتریم دی، دلته به کلیک وکړئ او دغه به هم خلاص شي. هره کرنسي چې تاسو غواړئ نو تاسو ورته اضافه کولی شئ. بیټکوین غواړئ، بیټکوین هم تاسو دوستانو کتلی شئ، بیټکوین هم ورته اضافه کولی شئ. USDT تاسو USDT کتلی شئ، USDT TRC شل دغه ورته اضافه کولی شئ. هر څه چې تاسو غواړئ تاسو ورته دی اضافه کولی شئ. مثلا تاسو TRX ورته اضافه کړئ نو تاسو هر څه دلته اضافه کولی شئ. د میتاپورس لپاره چې کوم ضروري دی هغه دوستانو پلیګون دی.
پلیګون دی او پلیګون ډای دی دوستانو. دغه به تاسو ورته اضافه کوئ. د میداپورس کې دوستانو د اکاونټ جوړولو لپاره ما ویډیو درته اپلوډ کوم. نه دی دغه ویډیو چې کله اپلوډ مې کړم د دې وروسته به تاسو دغه ویډیو هم جوړه کړم چې څنګه کولی شو په میداپورس کې پانګه اچونه وکړو او لومړی سلایډ پکې خلاص کړو دوستانو. نو دوستانو دغه کې تاسو کولی شئ چې دلته تاسو کله کلیک واخلئ، خپل نوم هم تاسو دلته ورکولی شئ. د ترس والېټ لپاره خپل نوم ورته ورکوئ لکه ما چې ورکړی دی. نو دوستانو هغه 10 لغتونه چې ما تاسو ته ښودلي وو، هغه 10 لغتونه ډېر مهم دي تاسو لپاره. کله چې دغه اکاونټ تاسو بیا دوباره ځلې خلاصوئ یا په بل موبایل کې، نو هغه 10 لغتونه تاسو څخه غواړي. که هغه 10 لغتونه له تاسو سره نه وي نو تاسو بیا نشئ کولی چې دغه اکاونټ را خلاص کړئ. نو دوستانو هغه 10 لغتونه در سره په کتابچه او یو بله داسې ځای کې ولیکئ، در سره یې وساتئ چې تاسو څخه بیا ورک نه شي او هېر نه شي. او نمبر یې هم ورسره ولیکئ چې لومړی نمبر لغت او دوهم نمبر لغت، دغه ټول 10-12 لغتونه دي، دغه ټول در سره وساتئ. دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو به چې زه راځم د الله په امان.